درې قطعې دي او غزل نیم وایي ورسره چې ځکه دا زموږ اخري مشاعره ده دلته او هغې نه ماته امین کتر دي چې موږ هم په پښتو پسې په دشتو سفر کړی زمونږ په دغه زیار د هزارې غرونه ګواه دي موږ هم په پښتو پسې په دشتو سفر کړی زمونږ په دغه زیار د هزارې غرونه ګواه دي او هیڅ کله مراجسه چاته بد کتلې نه دي زما په سادګۍ زما د چمچونه ګواه دي او بل زه چې پښتون به د نړۍ په هر ډګر کې څنګه زغلو کړي چې اخلي لوی واړه ځان له اچار په کتابونو او سپوږمۍ ته د ختللو یې راجسه لوی راز داو کاو د مور د غېږ نه به زیار په کتابونو او هغه پورې د لونګو د دې غره نه جوړ خمار له ترې یو سک راغستل غواړي او نه مې علم نه هنر مني راجسه ښکاري بیا لکه ټوپک راغستل غواړي او غزل شعرونه چې دومره مهم نه وي بشري خرابې څومره ښودلې چې شیشې خرابې او څه موږ خپلې لا علمۍ وژلو څه د نړۍ ارادې خرابې او موږ ته هغوی مسلماني ښودله د چا چې خپلې وي قبلې خرابې او ځکه موږ ته هغوی مسلماني ښودله د چا چې خپلې وي قبلې خرابې او ځکه له دې ښار نه په کډه لاړو راجسه وی د خلکو خولې خرابې ډېره مهرباني